زموږ چینل ته که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب ته سبسکرایب بټن ووهئ د په څنګ کې د بیل بټن کلیک وکړئ بیا وروسته په آل باندې کلیک وکړئ تر څو هره ویډیو په خپل وخت تاسو ته در ورسیږي. السلام علیکم ملګرو، ښه راغلاست درته وایم زموږ چینل ته. په نننۍ ویډیو کې یو داسې طریقه درته ښایم چې په دې طریقه تاسو کولی شئ د بل چا خبرې په خپل موبایل کې واورئ. یعنې دغه طریقه د هغه چا لپاره ده، مثلا که بعضې وخت یو چا ضرورت پیدا شي خو د چا ته تکلیف رسول، د چا ته نقصان رسول په خاطر باید دغه طریقه تاسو ونه کاروئ. یوازې د ضرورت په اساس دغه طریقه تاسو کولی شئ وکاروئ او هم یې وکاروئ. نو دا طریقه په داسې ډول ده، مثلا یو ته غواړې چې د احمد په نوم یو نفر دی، د هغه خبرې په خپل موبایل کې واورئ. نو ته به لاړ شې، د احمد تلیفون به راواخلې، د هغه په موبایل کې به یو کوډ دی، دا کوډ ډایل کې. نو کله چې هغه ته تلیفون کېږي هغه مصروف وي، د مصروف جګې نه کې یا کاټ کې یا د چا سره خبرې کوي، نو هغه ته به تلیفون نه کېږي، تا ته به تلیفون کېږي. نو دلته به راشئ دا فون ته او دلته به دا نمبر ستوری شپږ اووه سټار یعنی ستوری، بیا به خپل نمبر دلته ورکړئ. مثلا دا ستاسو نمبر شو، یعنی دلته به هغه نمبر ورکوئ کوم نمبر ته چې د دې موبایل خبرې لاړې شي. مثلا دا کوډ مې احمد موبایل کې ډایل کړه، بیا به دلته نمبر ورکړئ چې کوم نمبر ته تاسو غواړئ خبرې لاړې شي، دلته به کوډ ورکړئ، اوکې به یې کوئ. اوس دلته ایم آی اوس کال فارورډینګ وین بیزي رجسټریشن واز سکسسفل، یعنی کله چې د دې تلیفون ته کوم موبایل کې چې ما کوډ ورکړه تلیفون څوک کوي دا مصروف وي جواب ورنه کړي، نو هغه کس ته به تلیفون کېږي کوم چې نمبر موږ ورکړه، یعنې هغه نمبر ته به کېږي. په دې طریقه تاسو کولی شئ دغه کوډ وازمایئ. نو که چیرې غواړئ دغه کوډ له منځه یوسئ نو بیا به ډبل هیش ووایئ، بیا به شپږ اووه بیا هش، اوکې به یې کوئ. نو کله چې اوکې کوئ اوس دلته میسیج درکوي کال فارورډینګ وین بیزي ایرشور واز سکسسفل، یعنې هغه دا چې څنګه شو له منځه لاړو. په دې طریقه تاسو کولی شئ دغه طریقه تاسو وازمایئ، خو دغه طریقه یوازې په هغه وخت کې تاسو وکاروئ کوم وخت چې تاسو ضرورت وي، بغیر د ضرورت باید ونه کاروئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او کمنټ هم وکړئ د نورو پوښتنو لپاره، او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.